السلام علیکم ګرانو ملګرو، خدای دې وکړي چې تاسو هم زموږ په شان روغ او رمټ او د صحت کالي به برتن وي. دا دی زه نن بیا د یوې نوې ویډیو سره حاضر یم. څنګه کولی شو چې هغه ویډیوګانې چې په فسبوک کې بغیر د کلیکه پلی کېږي هغه بندې کړو، او یا هغه ویډیوګانې چې مونږ کلیک پې کوو هغه مونږ ته پخپله چالانېږي. نو دا که څوک وای فای لري د هغې دپاره هماغه آټو پلی ښه ده چې خپله پلی کېږي، او که نه که ډاټا وي نو هغې څخه مصرف کوي. بیا نو دلته زه اوس راځم فسبوک کې تاسو ته ښیم چې څنګه کولی شو چې دا بندې کړو. نو دا دی زه راځم فسبوک ته، تاسو وګورئ. اگر که ما سره خو هغه د هغه هم ډېر نشته د ویډیوګانو والا پیجونه، خو خیر دلته یو ده. اوس ګورئ، دا ګورئ په خپله پلی شو، صحیح شو. همداسې نوره ویډیوګانې وي هغه هم په خپله پلی کېږي. نو د دې د بندولو طریقه څه ده؟ اول به تاسو راشئ د 3 ټکي نښان باندې به کلیک وکړئ. دې باندې چې کلیک وکړم همداسې به ښکته راشئ سیټینګ ته. سیټینګ کې به په جنرال سیټینګ په سیټینګ باندې به کلیک وکړئ. دا د سیټینګ ته راغلو. اوس همداسې به ښکته لاړ شئ. دلته لیکلی دي میډیا اینډ کانټیکټس. وګورئ میډیا اینډ کانټیکټس، په دې باندې به کلیک وکړئ. دلته نور سیټینګ هم دی، خو ته به تاسو راشئ په دې دا آټو پلی وینئ، په دې باندې به کلیک وکړئ. دلته یې لیکلی دي آن موبایل ډاټا اینډ وای فای کنیکشنز، یعنې په موبایل که ډاټا خلاصه وي هم دا د خپله پلی کېږي، او که وای فای وي هم دا د خپله پلی کېږي. او دا دویم یو چې دی آن وای فای کنیکشن انلی، صرف چې وای فای سره کنیکټ شي ته بیا به دا ویډیوګانې. خو دلته نه، مونږ دلته غواړو نیور آټو پلی ویډیو. مونږ دپاره دا صحیح ده چې مونږ کلیک پر کوو، د هغې نه بعد مونږ ته ویډیو پلی کېږي. نو تاسو به په دې نیور باندې آټو پلی ویډیو باندې کلیک وکړئ. دا هم چې وکړل نو تاسو شاته راشئ او وګورئ چې هماغه ویډیو ده، دا ده او خپله نه پلی کېږي، او چې کلیک پر ووهئ د هغې نه بعد به پلی کېږي. نو دا دوستانو طریقه که چېرې دا ویډیو خوښه شوي لایک او شیر یې کړئ، او د نورو ویډیوګانو لپاره زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. زموږ د فسبوک پاڼه خوښه کړئ، پښتو انټرنیټ زده کړه، دا زموږ صفحه ده دوستانو. او انشاءالله تعالی چې د دې نه بعد به تاسو ته نورې ښې ښې ویډیوګانې اپلوډوو. ستاسو همکاري هم سره مهمه ده. ښه وختونه او ښې چارې.